ملګرو کم کسان چې جادوګري یا هم چشم بندي کوي نو په دې طریقې کوي د کوم ټریکو نه کار اخلي راځي په دې ویډیو کې ما سره کتلی شئ. تاسو ګورئ چې دوه ملګري ناست دي، یو جادوګري یا چشم بندي کوي او بل کوم هغه څه ده هغه بیرته افشا کوي. نو ټول خلک فکر کوي چې دا په کومه طریقه باندې وکړل. راځئ په دې ویډیو کې وګورو. نو اوبه یې واخیستلې، درې طریقو باندې هغه کړلې، درې رنګ یې ورته ورکړل، خو بل ملګری چې دا هغه یې افشا یې کوم. اوس میخ یې په ګوته ومنډو. دا څنګه امکان لري؟ تاسو ګورئ او دې ته وایي چال. ګورئ چې کوم طریقې نه کوم هغه نه استفاده کړې وه. پیسې یې واخیستلې، نادرکه سولې، ورکې سولې په لاس. ډېر عجیبه، ډېر هغه کړې ده. تاسو ګورئ چې سګرټ یې راواخیستو، سګرټ یې مات کو، درې ټوټې کو، بیرته جوړ شو. دې کې هم چال وګوره. تاسو ګورئ چې ملګري یې وویلې په دې طریقه باندې هغه کو. اوس قطعې راواخیستلې. ډېر عجیبه، ډېر هغه کړې ده. یعنې دې مختلفو ټریکو نه دوی کار اخلي، دې نه استفاده کوي او خلک غولوي په دې هغه باندې. د یو بال نه دوه باله جوړ کړل، اوس درې تنه جوړ کړل. دا څنګه امکان لري؟ او دا به ټول نیمایي دي یا یو دانه پکې روغ ده. اوس پیپسي بوتل راواخیستو چې دا واخیسته، دوه دانې یې کړل. دا یو دانه په بل کې منډلی و، هغه خالي و. ډېر جالبه ده، ډېر یعنې ډېر دا ټول جادوګران چې دي خلک غولوي یا هېڅ حقیقت نه لري. دوی دا کارونه، کوم کارونه چې دوی کوي یو هم حقیقت ریال کې هېڅ نشته دي. واخیستو، یو هغه کې وریجې واچولې، وروسته هغې نه پخې کړلې. اما بل ملګري یې بېرته هغه وکړو چې دا یو یعنې هغه و. ښه ګیلاس راواخیستو، د قات په قات کو، اوس په دې هغه کې کېښودو، بیرته روغ راووتو. ښه دا پلاستیکي ده. تاسو د جادوګرانو چشم بندۍ والا ته ګورئ چې خلک ځانو باندې راټول کړي او خلکو ته مختلف ټریکونه ښیي. اما په دې باندې بیا خلک یقین کوي چې دا رښتیا ده، دا حقیقت لري. په اصل کې دا یو حقیقت نه لري، ټول دوکې دي، ټول سترګو ته دوکې ورکول دي، خلکو ته دوکې ورکول دي چې دوی کوي. بټوه باندې اور ولګېدو، اما بیرته ګل شو. په دې کې هغه و، هغه یې ورته وښودو. ښه ټوټه یې راواخیستله، دا یې م واخیستو په ښه د دې نه بال جوړ کړو، هغې ټوټې نه. د دې بال مې بینځ کې سری و، هغې کې دا ټوټه ورنه کړې وه. جالبه ده. ګوره ښه د دې تصویر نه چې شی کوي، تصویر یې اخیسته، د موټر تصویر یې جوړ کړی موټر کې. دا هم راواخیستو، ښه دا یې په هغه باندې تبدیله کړو، وروسته ریال تبدیله کړو. دا څه رقم ګورې شاته هغه شاته بیرته هغه کړو. ډېر عجیبه جالبه هغه ټریکونه یې وکړل. یعنې دا ټول دوکې وې.